هغه شی نه هغه عمل چې د هغې په استعمالول باندې صرف د انسان رژه موتیږي په دا باندې صرف د رژې قضایي شته د رژې کفاره نشته. یو سړی داسې دی چې هغه د بل سړي په خوله کې قصدن په زور باندې زور زبردستی باندې یو شی د یخ په خوله کې ورومانډي یو شی د یخ خوله ته وچوي هغه د یخ انسان حلق ته ننوځي. نو په داسې صورت کې د یغه سړی رژه موته شوله په یغ باندې صرف د رژې قضایي دو کفاره نشته. نو څو مسایلو انشاءالله داسې بیانېږي چې د یغې په استعمالول باندې صرف رژه موتیږي او د یغې رژې قضایي شته کفاره نشته. او داسې یو کس داسې دی چې هغه رژه خې په زړه دو خدای غرغړه کو نو هغه د غرغړې یې بچه کې مې دی بغیر به اراده نه د دغه انسان حلق ته تېرې شو. نو په داسې صورت کې رژه د دغه سړي موته شوله صرف د رژې قضایي دو د رژې کفاره نشته. که چیرې یو سړی د دغې غلط فهمي سره مبتلا شي چې دای ګایز پرشمای کو خو هغه وخت اذان شوی وي دای سوچ دا کو چې دا وخت خدا ستای چې صبح صادق لین نه شوی وس خو اذان نه دی شوی او دای په یو وخت کې پرشمای کو خروق کو تشو کو ورسته معلومات ورته وشي چې اوهو چې مو په کوم وخت کې خروق په یو وخت کې خو اذان شوی و په یو وخت کې د پرشمي وخت ختم شوی و په داسې صورت کې د سړي رژه موتیږي صرف د رژې قضایي دو د رژې کفاره نشته. یا داسې یو کس دی هغه د رژه موتي په حالت کې دی یا وریځ دو یا داسې ګار دی د دا سوچ وکړه چې وس خو د ماشوم اذان شوی دی لهذا رژه موته که رژه یې موته کړله ورسته معلومات ورته وشه چې په کوم وخت کې چې مو رژه موتوله په یو وخت کې خپل ماشوم شوی یا نه و ورسته غرمر وخوته یا ګاړی دوکه ورکړله ګاړی په یو وخت کې سیل ختم شوی و کارتس ختم شوی و د رژه موته کړه ورسته پته ورته ولګېده چې بس خو مازدیګر دی یا ماشوم اذان ته خو څو منټه پوته دي په داسې صورت کې د دغه سړي رژه د دغې ښځې رژه موتیږي د رژې قضایي شته د رژې کفاره نشته. او داسې موده خبره بیان کړې وه چې د کفارې تعلق د صرف د رمضان مبارک د میاشتې سره دی. که د دغې میاشتې نه علاوه بل څوک یوه رژه قصدن موته کو پابندې صرف قضایي دو کفاره نشته. د رژې په حالت کې ټوت پیسټ دا استعمالول یا د غوښې صفو کول ولا دوایي دغې استعمالول آیا په دا باندې رژه موتیږي او که نه رژه مکروه کیږي او که نه. ټوت پیسټ استعمالول باندې یا د دغې دوایي په استعمالول باندې رژه موتیږي نه خو رژه مکروه کیږي د رژې په ثواب کې کمیر شي. او که چیرې هغه د دوایي یا د ټوت پیسټ اثرات ذرات هغه حلق ته لوړ شي ترې کو بیا په یو صورت کې رژه پې موتیږي قضایي دو کفاره نشته. داسې د رژې په حالت کې که چاته د بیماري د سختولي یا د بیمارۍ چې کوم مدت ته وخت ته د یغ د زیاتولي خطره وه یغې غالب ګمان دا و چې که زه رژه نسمه د مو بیماري سختېږي او که زه رژه نسمه زه خو عام وخت کې په لاس ورځې کې ټیکېږم چې رژه ونسه زه په 2 میاشتو کې ټیکېږم دا مدت زیاتی شي د رژې په وجه باندې بیا داسې خلک رژه متولی هم شي په یو صورت کې صرف قضایي دو کفاره نشته. یا داسې سړی وي چې د یغه خوله ته مچ ننوځي یا میاسی ننوځي یا حشرات الارض وړیکی شی بل ننوځي او بیا هغه اتفاقا د حلق ته ننوځي یا داسې ګرد وي هغه د خوله ته ننوځي یا داسې لیګای وي هغه خوله ته ننوځي اتفاقا هغه خوله ته ننوځي دا یې تېر کړو نو په دا باندې رژه نه موتیږي. او که چېرته یو کس دغه شی قصدن وکړو دا شی نه قصدن وخوري یا لیګای دی اته پوسه خوله ونسي یا ګار دی اته خولوي ته ونسي قصدن یې تروي په داسې صورت کې رژه موتیږي د رژې قضایي دو د رژې کفاره نشته. او داسې هغه شی نه چې د یغې تعلق د خوراک د څښاک سره نه وي هغه نه به طور غذا استعمالیږي نه به طور دوا استعمالیږي. غذا چې کوم شی نه میشتو خوري دا عموما تقریبا به طور غذا استعمالیږي به طور دوا ټیبلټ شول داسې دوایي شوله دا میش به طور دوا استعمالوي. نو هغه شی نه چې هغه به طور غذا به طور دوا نه استعمالیږي مثلا ګولا شوله
باجري شوله یسپنه شوله یا داسې بل شی چې هغه خلک خوري نه، نو د هغې په خوراک باندې سړي روژه ماتېږي، صرف د روژې قضایي دو د روژې کفاره نشته. او داسې موده خبره بیان کړې وه چې د روژې د کفارې تعلق د صرف د رمضان مبارک د میاشتې سره دی. که چیرې د رمضان مبارک د میاشت نه علاوه بله میاشت کې سړی خوراک قصدن وکړو، عمدن یې وکړو، وچ په وچه وکړو، نو په داسې صورت کې صرف د هغې روژه ماتېږي، قضایي شته، کفاره نشته. داسې د روژې په حالت کې انهیلر استعمالول چې د چا د سیام مسله وي، سیوبندي مسله وي، هغه انهیلر استعمالوي، بیا په هغه کې د نن دویي وي، ذرات وي، هغه د سیا په ذریعه باندې د ننبوسي شږې ته، نو هغه که څوک استعمال کو د هغې په استعمالول باندې روژه ماتېږي، د روژې قضایي شته، د روژې کفاره نشته.